زه خو بې خوبه یم ګرانه وایي خدایه خوب راولې سبا د یار دیدن ته ځمه. او په خیر قاری صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. څنګه د تا باندې ما باندې خوب لکه چې نه درځي د شپې 3 باندې بجې دي. څنګه چلې خوب لکه چې تر باندې نه راځي. او په خیر پنجابي بھائی وعلیکم السلام. ولا څه وکړو بوی شي داسې چل دی چې خوب نه راځي که نه. ما دغلته کېناستو مړه بس بیمار له خوب راته د شپې نه راځي دغه مشکل لرمه. خو ته راته ووایه چې ته څنګه چل دی داسې د شپې راوتی خیر خو به یې که نه څنګه چېرته خو په غلا ملا ته نه ځې وران خوندي بریتونه خو دې د غلو دي. نه قاری صاحب غل باندې زه غل نه یم. زه خو ډېر ښه سړی یم. داسې چل دی که نه چې ما باندې راووتم د شپې. تا له خو ښه پته ده چې زه سګرټي څښم. سګرټ باندې مې بل کو نو دغلته مې یو سګرټ بلولو نو سګرټ مې کاشولو نو په دې وجه راووتم د باندې نو ته باندې مې ته ولیدې. ښه ما باندې دې ما ولیدلو خو خبره داسې ده که نه چې ولا ما له خوب نه راځي. داسې چل دی که نه چې کوم ډاکټر ته معلوم نه دی چې ورشمه چې د خوبۍ بې خوبۍ علاج راته وکړي که نه د شپې خوب نه راځي. تا له ښه پته ده چې سهار وختي کار ته هم ځم او بس دغسې چل دی او د شپې خوب نه راځي بیا چې سهار کې وختي را پاڅېږم نو بې خوبه یم نو ټول په لاره زنګېږم ته وایې چې شراب مې څښلي دي. ولې نه قاری صاحب یو وخت په ما باندې خوب نه راتلو نو دغلته یو ډاکټر دی نوم یې قلقله خان دی نو په هغې باندې په ما باندې مهربانه شو نو یو نقطه یې راته ولیکله نو بس د هغې سره داسې ټیک ټاک شوم نو ستا ته تا باندې هلته ښایسته په نیغ ولاړ یم. ښه رښتیا دا څه وې ډاکټر کلکله خان یادې و هغې کیسې مې هم ډېرې زیاتې اورېدلې نو سبا انشاءالله ورځم چې علاج مې وکړي ولا ډېر زیاتې نه په عذاب یم. دا دی دا 3 بجې دی او دا 5-6 بجې زه کار له ځم نو ټول 2 ساعته خوب هم راته زه نه کوم نو انشاءالله سبا به ډاکټر کلکله خان ته ورشم. ښه او قاری صاحب په هغې باندې ورشه ډېر ښه ډاکټر دی نو ما سره خو په ما باندې د هغې نسخې کار وکړو او نورو نه خبر نه یم چې صفات یې درته کړی او که غیبت یې در باندې کړی او ډېر ښه سړی دی او ډېر ښه ډاکټر دی نو ورشه خامخا یو چکر ور ووهه ورباندې. صحیح ده ډېره زیاته مننه تا باندې ډېره زیاته مهرباني چې چل دې راته وښودو نو انشاءالله سبا به ورشم. ښه ډېره زیاته مهرباني. او په خیر قاری صاحب څنګه چلې زما خواته دې لاره غلطه که خیر خو به یې که نه څنګه چلې صحت خو به دې ټیکي که نه. یاره ډاکټر صاحب کلکله خانه صاحب باید درته ویم نو مشکل مې ډېر غټ مشکل دی خبره داسې ده که نه چې د شپې راته بیخي ټکې خوب نه راځي د دې بې خوبۍ د لاسه چې دی زما نه کار روزګار هر څه رانه پاتې دي. اوس ته راته ووایه چې زه څه وکړم نو هغلته زموږ یو ګاونډي دی پنجابی نو هغه راته وویل چې ډاکټر کلکله خان ته ورشه نو د هغه سره به علاج وي نو تا له راغلی م ډېر غټ امید مې ځان سره راوړی دی ډاکټر کلکله خانه. ښه دا چل دی قاری صاحب هېڅ غم ونه کې پوه شې زه به تله داسې سیسټم وښیم چې په 2 ورځو کې به تا داسې ټیټ خوب راشي لکه ته وې چې سړی مړ دی خدای نه ښایسته. ښه ته رښتیا وایې ډاکټر صاحب که دا کار دې وکړو پوه شې وبه مې ګټې 1 2 3 4 5 6 قاری صاحب داسې چل به وکړې که نه چې د شپې خپل خوب دي ته تلې یعنې کټ ته تلې که نه داسې چل به وکړې چې د 1 نه به تر 0 پورې حساب وکړې 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100 او 0 نو داسې حساب به وکړې نو د هغې نه بعد به په ځان هم خبره چې ټیټ خوب به درشي لکه د مار. ښه او قاری صاحب زه انشاءالله ورځه که بیا څه مشکل نو سبا بیا راشه. صحیح ده مننه ډاکټر صاحب دا دی لاړم او دا دی راغلم د خیره سره خپل دې ته خو راغلم اوس به دا ډاکټر خبره ومنم حساب به شروع کړم د خیره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 501 502 504 506 507 508 9 509 510 511 یاله ما ته خو ډېر زیات خوب راغی د څه وکړم د خیر سره پیله چې به ځان ته جوړ کړم. سلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام قاری صاحب په خیر راغلی. څنګه چل دی اوس د صحت څنګه د صحت به دې ښه انشاءالله. ښه څنګه د شپې خوب نه راغی او که نه. یاره ډاکټر صاحب کلکله خانه منم دی. ښه داسې چل مې وکړه چې څنګه دې راته ویل چې تر 0 پورې حساب وکړه نو ما تر 0 پورې حساب وکړو نو एकदम را باندې خوب حمله وکړه او لاړم اشپزخانې ته یو ښه سپېشل او د قدمار چای مې ځان ته وکړو سره د کافي او ښه 10 ګیلاسه مې وڅښه پوه شوې نو ما ویل راځه تر 0 پورې خو دې حساب وکړو تر 2000 پورې پوره کړه نو د هغې نه بعد بیا ټکې خوب رانغی.